و بس دې پیره په ښو نمبرو کې پاس شوم بس نه هغه داسې هم کېږي بې تعلیم هم کېږي یو شپږ ورځې به د ځان مخکې بیمار سم شاته کا غوالم دی هغه ته د باډۍ سفر الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مهتاب خان عثمان خیل یم. ډیر وخت پس چونکې د څه مصروفیاتو له وجې نه پیج تم لږه شا کړې وه. انشاءالله مزید به م کوشش دی چې را څه نه څه ټاپک باندې څه نه څه ښایسته کنټینټ ستاسو له مطلب راوړو. نن راسه بیا یو ځل څه د تعریف او څه د تعارف محتاجه نه دی. نظار خان عثمان خیل صاحب و چې تاسو د دې نه مخکې م زما په دې پیج باندې یو دوه ویډیوګانې د ده کتلې وي او د ډېرو ملګرو په بار بار غوښتنه باندې چې مطلب تاسو بیا د نظار څه کښېنئ او د نظار نه څو تپوسونه وکړئ او د نظار څه ویډیو جوړه کړئ. نو یو ځل بیا هم چې کومه دی د نظار صاحب نه ټیم اخیستی دی او ځان سم په خپل ویډیو کې چې کومه دی نن بیا د راوستلو کوشش کوو چې مطلب داسې نن ویډیو جوړه کړو. نو نظار صاحب را سره دی. السلام علیکم نظاره. وعلیکم السلام. څنګه نظاره یار؟ نظاره دا راته ووایه ریزلټ بله ورځ وتی دی که نه؟ نو پاس شوې که فیل شوې؟ او بس پاس شوم. پاس شوې؟ او بس دې پیره په ښو نمبرو کې پاس شوم بس بله پیره هم داسې ساوتو باوتو کې پاس شوم. بله پیره دې کار نه و کړی؟ بله پیره مې کار هم نه و کړی او بیا مې چرګ وروړم بس. او ښه څوم ته شولې؟ بس شپږم ته شوم. شپږم ته شولې؟ نو دا ولې ته پیل کېدې که ولې ته داسې مطلب شاته شروع یې او ته مخکې تاله په کار و؟ مخکې ماله په کار و خو زما توجه نه شي. نو ستا څه ته توجه ده؟ زما صرف کرکټ ته ټینس ته دغه شیانو ته مې توجه ده. نو دا خو ښه کار ده نه کې که نه. ګوره سبق ښه شی دی، سبق ووایه. او ستا مخکې یوه ویډیو کې ویلي وو چې یاره زما انجینري خوښه ده. نو د انجینرۍ دپاره خو تا له تعلیم ضرورت دی که نه؟ نه هغه داسې هم کېږي بې تعلیم هم کېږي. انجینري بې تعلیم هم کېږي؟ ښه دا راته ووایه چې وختي راته تا ووایي چې څه قجورو مجورو خبره دې وکړه نو څه چل و هغه؟ څه چل کې اوس و؟ قجور هم خورم او بادام هم خورم او چې څه شي باندې ورغلم بس ورغلم. دا ولې خورې؟ بس دا معدې له معده ګټه کوم. معده ګټه کوي. ښه په دې باندې مې پوهېږه که نه چې بله پیره تا نه ما تپوس کړی چې ستا خوراک کې څه خوښ دي. نو خو ته پته وه چې ګډه او چرګ او چاولې. اوس دې په خوراک کې څه خوښ دي نن سبا؟ اونټ. ماشاءالله اردو دې زده کړه. ښه په دې باندې مې پوهېږه چې غټ اختر را روان دی که نه؟ نو کم خوا په چکر باندې ځي او مطلب د غوښو نه به څنګه مزې اخلي؟ څنګه به غوښه ته مطلب خوري؟ یو شپږ ورځې به د ځان مخکې بیمار. ښه نظاره نو اوس خو د سکول چونکې چوټیانې دي که نه؟ نو په سکول په دې چوټیانو کې اوس نن سبا څه کارونه کوي؟ بس ګرځم را ګرځم بس قجورې خورم او بس باډۍ جوړوم بس. نو قجورو څه چا وی چې باډۍ جوړېږي؟ دا طارق جمیل صاحب وی چې د دې څه جوړېږي. سم شاته کا غوالم دی هغه ته د باډۍ سفر. ښه نظاره په دې باندې مې پوهېږه که نه چې اختر را روان دی نو څنګه کپړې به څنګه اخلي؟ بس بیخي شینې کپړې به لمم. او چکر دې راته یاد نه کړو چکر به کم خوا ځي چکر؟ بس کله چې مروت شو که باړه شو باړې ته ځې په چکر. صحیح. نور دې پړه باندې څه دي که څه وایې زموږ مینه والو ته نو ووایه. بس بیخي بس هېڅ هم نشته. نشته دی؟ نه زه انشاءالله په بل پروګرام کې یا په بل ولاګ کې به انشاءالله په بل ځای کې انشاءالله میلاویږو. تر هغه دمه اجازت راکړئ. الله پامان.